واشنگټن پوسټ امریکا یوازې د خپلو سرتیرو ایستل غواړي نه د جګړې پای. مخکښې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ د افغانستان په اړه په یو مطلب کې ویلي چې امریکا له افغانستان نه د خپلو ځواکونو ایستل غواړي نه د جګړې پای. مطلب کې راغلي طالبان هڅه کوي چې له کلونو مقاومت وروسته یو ځل بیا خپل امارت رامنځته کړي او داسې ښکاري چې دوی کابل حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا نه لري. د ورځپاڼې په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو د چمتووالي په موخ کې جګړه د افغانانو لپاره په نوي پړاو بدلونکې ده. ورځپاڼه کاږي بایډن امریکایي سرتیري له یوې پیچلې جګړې وباسي خو افغان دولت په یو کمزوري موقف کې ده. له همدې امله نشي کولای په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راوړي. ورځپاڼې په وروستۍ برخه کې پر امریکا او متحدینو غږ کړی چې له هر څه ژر باید پر طالبانو فشار راوړي څو جګړه کمه کړي او له کابل حکومت سره رغنده مذاکرات پیل کړي.